د کندز تخار لویه لاره د ترافیکو پر مخ خلاصه شوه. د کندز تخار لویه لاره له 7 ورځو راهیسې د وسلوالو مخالفانو او افغان ځواکونو ترمنځ د جګړې له کبله د ترافیکو پر مخ تړلې وه، خو د جمعې په ورځ د افغان ځواکونو وتوانېدل چې دغه لاره د وسلوالو مخالفانو له شتون څخه تصفیه کړي، خو د شنبې په ورځ پر دغې لویې لارې خلکو ته د تګ راتګ اجازه ورکړل شوه. د کندز ولی اسدالله عمرخیل له رسنیو سره د خبرو پر مهال وویل: و دشمن در این جنگ بسیار زیاد تلفات دیده، تنها در اینمی سر اعظمی شهرها که جنگ کرده 55 نفر کشته داره و 46 نفر زخمی داره. راه بر روی ترافیک از اینمی لحظه باز است، خلاصه هیچ نوع ممانعت نیست. از سوی دیگر باشندگان ولایت‌های تخار، کندز و بدخشان خرسند هستند که این شهرهای بزرگ دوباره بر روی رفت آمد مردم بازگردیده است. سرک فعلا بر روی ترافیک باز است، کدام مشکل نیست، موترها رفت و آمد میکنه، مردم با کارهای سابقه خود ادامه داد. اما مقام‌های امنیتی کندز میگویند که به خاطر تامین امنیت بهتر این شهرها در برخی ساحات آسیب‌پذیر این مسیر پوسته‌های جدید امنیتی را افراز میکنند، اما طالبان مسلح تا هنوز در این مورد چیزی نگفته‌اند.